السلام علیکم قدرمنو دوستانو، تاسو سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې دغه ویډیو د سلیم کوکو په باره کې ده چې هغه په روژه کې هم داسې بې شرمي شروع کړې، داسې بې حیایي شروع کړې ده چې په کتلو به تاسو ډېر زیات حیران شئ، خفه به هم شئ، ځکه چې که موږ تاسو وګورو نن سبا روژه شروع ده. روژه د عبادتونو میاشت ده، پکار ده چې هر انسان پکې عبادت وکړي، خو نه ځینې په سوشل میډیا باندې د سوشل میډیا وږي خلک داسې کارونه کوي چې هغوی په یو او بله طریقه باندې خپل ځان ته فیم ورکوي، یعنې خپل ځان مشهوروي، خو هغوی د روژې او د اختر او یا نور د عبادتي میاشتو هېڅ پروا نه ساتي. همدغسې کارونه سلیم کوکو هم کړي دي. سلیم کوکو به تاسو پیژنئ چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات مشهور دی، او هغه چې نن سبا په سوشل میډیا باندې کومه بې شرمي شروع کړې، نو یقینا چې د کتلو وړ نه ده، خو بیا هم موږ یې صرف د دې دپاره شریکوو چې نوی نسل ترېنه عبرت واخلي. سلیم کوکو خپله ویډیو په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې او په فیسبوک باندې اچولې ده چې په هغه ویډیو کې هغه داسې بېهوده حرکات کوي چې کله شونډه د ژبو لاندې کړي، کله یو څه کله بل څه. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې داسې ویډیو کله زموږ نوي نسل ګوري، ځوانان یې ګوري، او یا هغه جینکۍ چې هغوی سره موبایل دی هغوی ګوري، نو هغوی به څه احساس کوي؟ یقینا چې دا کار د کولو نه وي، یو ډېر غلط کار دی چې هر څوک داسې کوي. موږ غوښتل چې دا ویډیو تاسو سره د عبرت په شکل باندې شریکه کړو، ځکه چې په دې ویډیو کې د دوی په کنټینټ کې دومره خاص څه نه وي چې سړی ترېنه څه زده کړه وکړي یا چاته پکې څه سبق وي، خو همدغه بې حیایي کوي، همدغه بې شرمي کوي. نو موږ هم غوښتل چې تاسو سره د دوی دغه بې شرمي شریکه کړو چې نوی نسل او ستاسو بچي اولادونه له داسې کارونو نه ځانونه وساتي. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې آینده وخت کې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي.